سحر سبا د چینې غاړه او روانې اوبه سحر سبا د چینې غاړه او روانې اوبه جانان مال خدای غواړه جانان مال خدای غواړه. سلامونه او احترامات ډیرو ګرانو قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو د بیټک ټي وي ډیرو ګرانو مینوالو ستاسو ملګری حمزوي یم او نن زمونږه دپاره د ډیر لوی اعزاز خبره ده د ډیر لوی ویاړ خبره ده چې د پښتو هغه لوی نوم د پښتنو چې ټول لر او بر پښتانه افغانان ورسره مینه کوي ټول لر او بر پښتانه افغانان که تعلیم یافته دي که د تعلیم که انپړ دي که چې څوک دي که د بازار خلک دي که د اډې خلک دي که هغه باسواده خلک دي هغه د باچاجي د نوم سره اشنا دي د هغوی کار سره اشنا دي. نن زموږ دپاره ډېر لوی د ویاړ خبره ده ځان ډېر زیات خوشقسمته ګڼو چې د هغه لوی شخصیت سره په خوا کې ناست یو نو د هغوی ډېره زیاته مننه کوو. باچا صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو کوو چې وخت مو راله راکړ او ډیره موده پس راغلي خپل وطن ته راغلي یئ نو څه به ویل غواړئ؟ ډیره مننه حمزوي ګله ستا په لیدو خوشحاله شوم موږ ته د عزت راوبخه زما حجرې ته راغلي زما کلي ته راغلي او ستاسو د بیټک ټي وي ما وایي چې دا تاسو څه شي لیکلی خو دا بیټک ټي وي دی نو د دې خپرونې ټولو لیدونکو ته اوریدونکو ته زما ډېر سلامونه ډېره مینه او ستا نه بیا هم ډېره مننه ډېره زیاته مننه جي ستاسو کوو. دغه روایتي هغه انټرویو یا مرکه نه ده که نه داسې د ګپ شپ غونډه کې خبرې به کوو څه ګڼئ چې ډېره موده پس وطن ته راغلی دلته کلی کور دی پټي دي ستاسو خپلوان دي مسافري مو کړې ده نو دې ژوند ته او هغه د مسافرۍ ژوند ته څنګه ګورئ؟ زه خو حمزوي جانه داسې ده چې زه مسافر یم خو داسې ډېر وخت هلته نه تېروم که نه زه کال کې 2-3 وارې دلته راشم کلي ته پېښور ته اسلام آباد کې ملګرو سره ووینم پېښور کې ووینم کلي کې خپلوان ملګري دوستان ووینم نو دا اوس هم چې راغلم څو میاشتې پس راغلم او موږ مسافر چې یو نو بس هر وخت هم دغه د وطن ارمان کوو چې یاره کاشکې وطن کې وی که نه خپلو خلکو کې د هغې په منځ کې وی خو بس ځینې مجبورۍ دي چې له هېواده د باندې یو د وطن نه بهر ژوند کوو او زه خو اوریدونکو ته به ووایو چې زه خو په یورپ کې ژوند کوم هلته مشال رادیو د پښتو رادیو د هغې سره کار کوم د تېر 10 کاله هغې سره کار وکړو نو بس که زه د وطن نه بهر یم بیا هم په دې خوشحاله یم چې زما هغه کار چې دی هغه په دې طریقه روان دی چې زه د خپلو پښتنو سره په مستقل اړیکه کې یم که نه موږ هره ورځ 9 ساعته خپرونې لرو او خپلو پښتنو ته لرو تاسو ډېر زیات کار کوئ هلته کې هم مطلب د هغه خپلې ژبې سره د خپل کلچر سره یا دغه هنري خلکو سره رابطه کې په څه ناڅه لاره باندې نو څه ګڼئ اوس خو یو وخت و چې تاسو به سندرې وې ټپې به مو وې چې په لختي ټوپ کا بیا را ټوپ کا چې د اوربل روپۍ د ګډې وډې شي نه یو هغه دور یو دا اوس دور دی چې نوي زلمیان رالل سندرو ته دغه هنر ته او ستاسو په وخت کې خو تاسو به ډېر زیات ستړې کولې ریاض به مو کو استادانو سره به کېناستئ دې ته څنګه د نوي کل زلمیانو ته دې سندرغاړو ته په سر کم نظر ګورئ؟ زه خو تر ډېر خوشحاله یم زه د مشال رادیو خبره بیا وکړم چې هلته چې زه کار کوم نو یو خپرونه پکې زما دا ومي چې زه د ځوانان سندرغاړي هنرمندان دي راغواړم خپلې خپرونې ته او د هغوی په هنري کارونو سره خبرې کوم په ټوله کې د پښتو موسیقۍ چې کوم حالت جوړ دی که نه څنګه روانه ده مخکې به څه پېښېږي د دوی هغه نظر او فکر زه غواړم چې هغه پښتنو ته ورسي او دوی هنر هم ورسي دوی سندرې پکې خپروم هغه خپرونه کې نو زه خو ته حمزوي جانه په خپله خوشحاله یم چې ښه ده چې ځوانان دا خو ډېر ښه کار دی ښه هنر دی که نه خو چې چا کې لږ هم استعداد وي او هغه صلاحیت او قابلیت پکې وي نو یو کمی چې موږ محسوسوو دغه ملګري چې رام چې زما خپرونې ته هغوی هم دا ګیله کوي چې موږ ته میدان نه دی جوړ اکیډمي نشته د زده کړو ځای نشته شوق خو زموږ شته خو چا سره کینو څه وکړو که نه لارې ګودرې ورته برابر نه دي جوړې نه دي نو که دغه برخه کې حکومت کار وکړي یا زموږ نور کلتوري ټولنې کار وکړي چې داسې مرکزونه د هنري زده کړو ځایونه جوړ کړي د ځوانانو دپاره چې کوم دغه استعداد او دغه لري صلاحیت
چې هغوی ته هغې وکولی شي چې د خپل هنر دغه کې پوخ کړي او زده یې کړي استادانو سره کښېني نو زه خو به خوشحاله شم چې څومره زیات ځوانان راځي دې میدان ته ډېره زیاته مننه چې ستاسو کوو بل مونږ مینوالو یا مونږه یا عام ستاسو مینوال چې که په نړۍ کې هر ځای کې دي خو چې دغه ژبې سره اشنا دي سندره اوري نو ستاسو غږ لازم وي اورېدلی د خلکو خو جدا جدا زما د باچاجي صاحب دا سندره خوښه ده دا سندره خوښه ده ستاسو خپلو سندرو کې کومه سندره ډېره زیاته خوښه ده چې تاسو یې اورئ خپله زه خو چې اورم خو ما ته خو پکې کمای به شی معلومیږي که نه زه خو د دې دپاره نه اورم چې ډېر خوند ترې واخلم د خپل غږ نه د خپلې موسیقۍ نه په دې دغه یې اورم په دې نظر چې یاره دې کې اوس دا اکثر داسې کېږي چې زه وایم چې یاره دا کاشکې دا ځای ما داسې ویلی وی دا کمپوز کې دا یو بدلون مونږ کړی وی دا به نور هم ښه شوی وی نو که داسې راته ووایم چې زما خپله یوه سندره هم نه ده خوښه ځکه چې هغه دومره کمی دي که نه دومره خو موسیقي خو تاسو به نور هم د استادانو به اورېدلي وي ما هم د استادانو له خولې خبره ته کوم چې دا ډېر ګران کار دی ډېر نازک کار دی او په دې دا دعوه خو څوک نشي کولی چې ما دا سندره جوړه کړه دا هنري یو کار مې وکړو دا بس ما پوره وکړو هېڅکله دا دعوه نشي کولی مطلب دا ستاسو دا خبره د دغه زلمي کول دپاره یا د دغه نوي راتلونکو سندرغاړو دپاره ډیره لویه خبره ده چې تاسو په کم سټیج باندې یئ او تاسو دا خبره کوئ چې زه په سندرو کې اوس هم ماته خپل کمی بیشی معلومیږي نو دا د هغوی دپاره دی چې ستاسو مطلب هغوی یو خپل استاد ګڼي پیر مو ګڼي نه خو دا هغوی مینه ده خو زه دغه ملګرو ته به وایم چې دا داسې اسانه یې نه ګڼي اوس خو لږه موږ داسې اورو چې دا سندره ویل او دا شیان خلکو ته داسې معلومیږي چې دا اسان نه ده په دې چې دا کمپیوټر او نوې ټکنالوژي استعمال او دا کارول پکې زیات شوي دي که نه نو دغه لنډې لارې د دوی نه کاروي که نه دوی د باقاعده کښېني زده کړي دي وکړي په خپل اواز او په خپل هنر د خواري وکړي تر دې ساعته مو څومره هېوادونو ته سفرونه کړي دي یاره سفرونه خو مې د کوم ځای نه زه راونیسم نو دغه امریکا او کینیډا او بیا یورپ کې مختلف هېوادونه که نه لوی کور افغانستان ته څو واره لاړم او داسې د ملیشیا طرفونه او د عربي هېوادونه چې دي دوبۍ او قطر نو چېرته چې پښتانه دي زما خوشبختي چې هغې ته رسېدلی یم او هلته موسیقۍ کړي دي کنسرټونه هم کړي دي مننه جي او که یو اخیري پوښتنه راته دغه ووایي چې بس دا خو ډېره لنډه او کیسه وه ستا ده بس اخیري د انتخاب په هکله که راته ووایي چې تاسو انتخاب په خپله کوئ یا ستاسو یو ټیم دی یو هغه دی او داسې ټیم خو مې نه دی خو بس شعر مې خوښ شي او هغه چې خوښ مې شي بیا یو ځینو ملګري چې چاته زما دغه ورسره کیدی شي رابطه په اسانه باندې هغوی سره یې دغه کومه په اصطلاح ډسکس یې کومه چېرې دا زما شعر خوښ دی دا به څنګه شي نو بس چې دوه درېو ملګرو سره لا پې نور هم را سره جوړه شي نو بس بیا ورته کمپوز جوړ کړم او بیا چې کله موقع برابر شي ما سره خو ډېر فرصت نه وي چې زه زر سټوډیو ته لاړ شم او زیاتې سندرې ریکارډ کړم خو چې کله وطن ته راشم نو دلته ملګري مې دي پېښور کې خدای ښه لري نو بس هغوی راته وخت راکړي او یو سره جوړ کړو ډېره زیاته مننه ستاسو او په اخري کې بس چې څه ویل غواړئ ملګرو ته مینهوالو ته نو بس زما لخوا بیا سلامونه او ډېره مینه خوشحاله اوسئ اباد اوسئ ما ته هم دعا کوئ او دا دعا به کوو دا هیله هم هغه تر ټولو غټه هیله هم دا ده چې دا وطن جوړ شي دلته امن راشي او دلته سوکالي او خوشحالي راشي ځوانان یې په کار شي او بس موږ داسې شو چې ما خو دا د دنیا نور خلک هم ولیدل که نه ډېر سفرونه مزوي وویل چې نو ما ورته وویل چې زه خو دې ملکونو ته تللی یم نو زه چې دا نور د قامونو خلک ګورم نو زه ورته پسخېږم چې کاشکې پښتانه هم دومره وي چې داسې یو سیال ژوند وکړي که نه نو بس خدای دې زموږ مل شي او خدای دې زموږ د ټولو مل شي ډېره مننه بیا هم ډېره زیاته مننه ستاسو کوو ډېرو ګرانو مینهوالو تاسو واورېدې د باچاجي صاحب خبرې مو واورېدې هغوی سندرې به تاسو ډېرې زیاتې اورېدلي خو زموږ دغه یوازینی مقصد و چې د هغوی سره خبرې اترې وکړو د هغوی خبرې په تاسو باندې واورو د راتلونکې یو بلې مرکې پورې زموږ سره اوسئ د ډېر لوی الله په امان